نیکی هیلې او احترامات. دا خبره خو یقیني ده چې پښتانه د نړۍ په هره څانګه کې نوموړي دي. د لوبو په ډګر کې هم ډیر په زړه پورې او ویاړلي قومي اتلان لرو، کوم چې په ټوله نړۍ کې زموږ د مینې او امن څخه ډک استازیتوب یا سفارت خپروي. د لوبو د ډګر په دې قومي اتلانو کې د پښتانه د نیازي قبیلې څخه تړون لرونکی عمران احمد نیازي هم دی چې دنیا یې د کپتان په نامه هم پیژني. عمران خان پر 5 اکتوبر 1952 په لاهور کې د اکرام الله خان نیازي په کور کې زیږیدلی و. د ده مورکۍ د بورکي قبیلې څخه و، کوم چې له وزیرستان څخه تړون درلودی. عمران خان د خپل مور پلار په 5 بچانو کې یوازینی نارینه اولاد او ډیر نازولی و. د عمران خان پلار اکرام الله نیازي یو سیول انجینیر و، نو د ژوند تر ګذر یې ډیر ښه روان و. عمران خان خپل اولنۍ زده کړې له HSN ښوونځي لاهور څخه کړې وې. له هغه ځایه بیا د لوړو زده کړو لپاره د برطانیې اکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی. هلته یې د فلسفې، اقتصاد او سیاست درجې ترلاسه کړې وې. د عمران خان د مورکۍ له خاندان څخه 2 غړي د پاکستان په ملي لوبډله کې کرکټ کړی. نو له دې وجې د عمران خان ترجیحات هم له ماشومتوبه پر دې خوا څه زیات. له زده کړو سره سره یې کرکټ ته هم ډیر وخت ورکوي. دا و چې د کرکټ دې دلچسپۍ هغه د اکسفورډ یونیورسټۍ د کرکټ ټیم په اول ځل مشر وټاک. چې له زده کړو څخه راپارغه سو او پاکستان ته راستون سو، نو د ده دا خواهش و چې د پاکستان په ملي لوبډله کې کرکټ وکړي. له ډیرو کوششونو او مهنت وروسته پر 3 جنوري 1901 کې د پاکستان د کرکټ په ملي لوبډله کې ټیسټ ډیبیو وکړه، خو خلک یې خاص اغیزمن نه کړه. په 11 اگست 1904 کې د ون ډے کرکټ ډیبیو هم وکړه. په استرالیا کې استرالیا ته ماته ورکول اوس هم په نړیوال کرکټ کې ډیر ګران کار دی. عمران خان په 1981 کې د استرالیا خلاف په یو میچ کې 6 وکټه ترلاسه کړ. Imran's got him, cleaned them up in the 43rd over. A great victory for Pakistan. Bowled him! Wow, what a finish! Oh, well bowled. Lovely change of pace. Beaten by the change of pace. Kind of the fingers rolling over the top of the ball. او اول ځل یې استرالیا ته په استرالیا کې ماته ورکړه. د سیډني د دې ټیسټ بعد د عمران خان صفت په ټوله نړۍ کې کېدی. په 1982 کله چې د عمران خان د کرکټ عروج و، نو هغه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر وټاکل شو. د عمران خان کپټنسي دومره غوره وه چې د پاکستان ملي لوبډله د هغه وخت یو خطرناک ملي لوبډله بلل کېده. د پاکستان ټیم د 1980 د نړیوال جام لپاره تر ټولو خطرناک او غوره ټیم سمرل کېدی. او د عمران خان دا خواهش هم و چې هغه په عروج کې د نړیوال جام وروسته خپل کرکټ ته استعفا ورکړي. کله چې پاکستان د 80 په نړیوال جام کې ماته وخوړه، نو عمران خان د خپل کرکټ څخه استعفا ورکړه. خو د هغه وخت ولسمشر جنرال ضیاءالحق په خوله یې دا ریټایرمنټ بیرته واخیستی او د ویسټ انډیز په ټور روان شو. عمران خان د دې سیریز غوره لوبغاړی و. دا وخت عمران خان و نړۍ ته په فاست بالینګ کې ریورس سوینګ ور وپېژندی. د عمران خان په ډیرو خوبیو کې یوه غټه خوبي دا هم وه چې هغه د کھلاڑی په صلاحیت ډیر ښه پوهېده. رول ماڈل رہے، میں نے انہی کی وجہ سے کرکٹ شروع کی اپنی. وہ نہ ہوتے تو آج میں شاہد افریدی نہ دا و چې په 1992 کې نړیوال جام د پاکستان لپاره وګټي. قربان ہوا تیری عصمت پہ میں کتنا نصیبوں والا تھا. I'm sure that this World Cup will go a long way towards completion of this obsession. But I feel very proud that at the twilight of my career, finally I managed to win the World Cup. Thank you.